په سلامونه نیکي هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت په جامه کې به پټ استئ. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره یا تاسو خپل فیسبوک پیج کې تاسو ویډیوګان اپلوډوئ هغې دپاره تاسو کولی شئ په خپل زړه یعنې کولی شئ ډېر ښایسته او په زړه پورې انټریګن تاسو په خپل کین ماسټر کې جوړ کړئ بغیر د دې نه چې تاسو ټامپلیټ یا تاسو د لوګو یا ډیزاین له یوټیوب نه یا له کوم سایټ نه ډاونلوډ کړئ تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې ډېر ساده او سمپل په زړه پورې انټرو تاسو جوړه کړئ. دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ که چیرې مو ویډیو خوښه شوه ویډیو له ملګرو سره هم سره شیر کړئ. دوستانو دا کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ته ضرور ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې در ورسیږي. نو دوستانو زه شروع کوم چې دا څنګه کېږي. دوستانو دې دپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو کین ماسټر تاسو ضرور راډاونلوډوئ. دوستانو که تاسو سره نه وي د دې ویډیو په ریسرچ کې به تاسو ته لینک کېږي هغې چې تاسو کولی شئ ډاونلوډ ماسټر باندې کلیک وکړئ. چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته موږ ته صفحه راځي تاسو ته بیرته زه بیک ته لاړ شم. کله چې تاسو داسې کنورټر ووایي تاسو ته داسې صفحه راشي دوستانو تاسو به ټول نه مخکې په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو غواړئ چې مثال یوټیوب دپاره جوړوئ د یوټیوب شورټ دپاره ټیک ټاک دپاره جوړوئ تاسو درې اپشن درکړي په دې درې اپشنو کې چې تاسو هر یو انتخاب کړئ چې تاسو خپله خوښه ده. خو په دې کې زه ټول نه مخکې دلته راځم دا د یوټیوب چې کوم هغه چې دی چې دی دا ورته انتخابوم. نو کله چې دا انتخاب کړئ تاسو دلته راسئ په دې بیک ګراونډ باندې کلیک وکړئ. کله چې به بیک ګراونډ تاسو کلیک وکړئ دوستانو هغې نه وروسته تاسو په دې تور بلاک کلر باندې کلیک وکړئ. دوستانو په دې کې بل کلر تاسو نشئ استعمالولی بغیر د تور او بلاک کلر نه. تاسو دوستانو دا راوړئ داسې د هغه جفر به راوړئ صحیح ده. کله چې تاسو دوستانو دا به تاسو دلته سلیکټ کړئ یا ټیک مارک کړئ هغې وروسته به دوستانو تاسو دلته راسئ په لایر باندې به کلیک وکړئ. کله چې لایر باندې تاسو کلیک وکړئ وروسته به دوستانو دلته تاسو راسئ په دې پنسل آیکن باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو مثال خبر تاسو ووینئ چې دلته موږ ته اوس تایید سلیکټ شوی دی. دلته به تاسو سایز ورته راکم کړئ. زه راځم په دې سایز کې جوړوم دې سایز کې راخلم او دغه هم ټمپلیټ هم دغه شو. دوستانو دغه راوړلم دلته راځم داسې په قلاري باندې مخان سره بیرته له سر راکوم پنسل باندې کلیک کوم. دوستانو دلته به دوستانو تاسو یو کار کوئ چې دې ځای نه به تاسو سپین رنګ ورته انتخابوئ صحیح شو. دې کې تاسو سپین رنګ ورته انتخابوئ بیک ګراونډ کلر به یې بلاک تور وي او دا کوم ټابلیټ چې اوس جوړوم دې باندې یعنې دا انټرو چې جوړوم ټابلیټ لپاره به تاسو دلته راسئ د سپین کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. هغې ته دوستانو تاسو داسې راسئ زه راځم اوس دا داسې راکشوم دې دغه اندازه شو په دې اندازه صحیح ده. دوستانو دا به تاسو داسې راکش کړئ زه راځم دا تر دې جیب پورې هم راوړم او د دې خپل اندازه به تاسو ورته وټاکئ صحیح ده. کله چې تاسو دا وټاکله نو هغې وروسته به دوستانو تاسو کولی شئ له خپل ځانه هم رنګونه ورکولی شئ. همدې تاسو کولی شئ دلته راسئ برش ته دلته به تاسو راسئ په دې برش باندې به کلیک وکړئ هغې وروسته به تاسو د سایز ورته غټ کړئ نو دې ځای نه به تاسو رنګ ورته انتخابوئ. مثال زه یو دا رنګ ورته انتخابوم دا به داسې تاسو سلیکټ کړئ بیا راځم دلته زیډ رنګ ورته انتخابوم بیا زه دوستانو دلته راځم سور رنګ ورته انتخابوم بیا راځم دوستانو دلته راځم درې رنګونه موږ انتخاب کړو بیا راځم دا رنګ ورته انتخابوم بیا راځم همدا ورته انتخابوم بیا دویم قدم کې راځم همدا رنګ انتخابوم بیا 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 راځم همدغلته دا رنګ انتخابوم بیا راځم هغې نه وروسته یو بل دا رنګ انتخابوم. دوستانو تاسو به ډېر دقیق یعنې خو زه درکوم ځکه چې تاسو ته ویډیو ډېره غټه نه شي نو دوستانو چې تاسو راسره تنګ نه شئ
دا به تاسو هم د سلیټ کې دوستانو دا به تاسو تر دې چې پرې همدې سره راوړه صحیح ده. هغې وروسته به دوستان تاسو راسئ داسې تاسو کله چې دا داسې کلیک کړو هغې وروسته به تاسو په دې خپل رنګونو باندې یعنې چې کوم د رنګ دا سبحان سره دا زموږ ټمپلیټ ده چې موږ جوړ کړی دا زموږ د رنګونو یا دا کلر چې تاسو وینئ دغه رنګونه چې دي دغه کوم دغه چې دی موږ دلته انتخاب کړی دی دلته به تاسو راسئ د لینډینګ باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړئ دوستان دلته به تاسو راسئ په درېیم قدم کې به دلته تاسو مالټي فلای ور انتخاب کړئ کله چې تاسو مالټي فلای ور انتخاب کړئ دوستان تاسو کوم رنګونه چې وو هغه د ټمپلیټ سره سلیکټ شول یعنې تاسو وویل د مابین دې خالي شو نو اوس تاسو دوستان دا موږ ټیک مارو صحیح ده کله چې تاسو دا ټیک مار کړئ دوستان تاسو اوس ووینئ تاسو دغه رنګ چې دی دغه رنګونه چې دي جای ولاړ دي نو دلته دوستان تاسو راسئ دې کې به تاسو ورته دلته دغه انتخاب کړئ چې تاسو په کوم هغه کې انداز کې غواړئ مثلا په دې کې غواړئ داسې غواړئ داسې دوستانو غواړئ باید خو همدغه کاري زه خو غواړم همدغه باندې سلیکټ وکړم داسې تاسو کله کړو دوستانو کله چې تاسو خپله ویډیو کې مثلا انټرو راشرانېږي دلته تاسو کولی شئ مثال د مابین کې نوم ورکولی شئ هر نوم چې تاسو غواړئ ورکړئ زه راځم مثال دا نوم ورکومه دلته کولی شئ مثلا نوم ورکړئ خپل ادرس ورکړئ هر تاسو کولی شئ هغه ورکړئ مثال زه راځم نوم ډیزاین بلډومه دوستانو کولی شم زه هم نوم داسې دا کوم رنګونه چې تاسو وینئ دوستانو تاسو کولی شئ هم خپل نوم هم په دې رنګو شکلونو کې راولئ یا په دې رنګو کې راولئ نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم هلته راځم په ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم کله چې ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړو دوستانو موږ ته به دلته یو بله دغسې ډوپلیکیټ به د دې موږ اخیستی وي هغه ډوپلیکیټ به د دغه وي زه به هغه په دغه انتخابومه داسې به راسئ دوستان تاسو ډوپلیکیټ وخت تاسو به بیا همدې اپشن ته راسئ د بلیډینګ اپشن ته به راسئ هلته به تاسو ملټیپلای انتخاب ده داسې به داسې انتخاب کړئ دوستانو اوس چې تاسو خپله انټرو چلانه کړئ تاسو انټرو به په دې شکل باندې انرژي یعنې دوستانو ډېر ښایسته انټرو ده تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپل ځان لپاره داسې انټروګانې جوړې کړئ او خپل انټروګانو باندې تاسو کومې ویډیوګانې جوړوئ هر قسم ویډیوګانې چې تاسو جوړوئ تاسو کولی شئ په دې قسم باندې هغه ویډیوګانې نورې هم ښه ښایسته کړي نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو کې چې زه تاسو سره حاضرېږم نو د الله